السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. لکه څرنګه چې موږ د عمومي ریاضي درسونه شروع کړي وو، موږ څلور علمي سره د میزان خلاص کړو. نو راځو زموږ نوی فصل نوی موضوع چې دی شروع کېږي، هغه په کسر کې شروع کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو چې دی د کسر تعریف ته. کسر چې دی په لغت کې ماتولو ته وایي، او په اصطلاح کې د یو شي په څو مساوي برخو ویشلو او د هغه څخه یو یا څو برخې اخیستلو ته چې وایي کسر وایي. مثلا ګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه دایره ده، دا به څلورو برخو تقسیمو، د دې څخه د هغه یو برخه چې دی اخلو، دې ته خپله څه ویل کېږي؟ کسر ویل کېږي. دا چې دی د عدد په شکل څنګه لیکلی شو ګرانو زده کوونکو، دغه کوم برخې چې اخیستل شوي دي یا ټول شوي دي، دا چې دی د دې کرښې د پاسه دي، او دغه کوم موږ چې په څو برخو ویشلي دي، دا چې دی د دې خط نه لاندې دي. په څو برخو تقسیم کړی دی؟ څلور برخو تقسیم کړی دی. ګرانو زده کوونکو، دې ته چې دی صورت وایي. د اخیستل شوې برخې ته یعنې کسر چې تقسیمو، د اخیستل کوم برخې چې اخیستل کېږي، دې ته چې دی صورت وایي. او کوم برخې چې دی چې دا تقسیم شوي دي، دې برخې ته چې دی ګرانو زده کوونکو مخرج ویل کېږي. او دغه کرښه چې دی د دې په منځ کې چې دی د پاسه لاندې د کرښه چې دی کسري کرښه ده، دې ته وایي کسري خط. دغه کسر په لغت کې ماتول ته وایي، په اصطلاح کې د یو شي په څو مساوي برخو ویشل او د هغې څخه یو یا دوه برخې اخیستلو ته څه وایي؟ کسر وایي. مثلا تاسو ته مثال هم بیا ورکوم چې څلور برخو باندې تقسیم شوی دی، یو برخه مې اخیسته دی، نو اخیستل شوې برخه ته صورت وایي، او تقسیم شوې برخه ته مخرج. د منځنۍ کرښه چې دی دې ته کسري خط. ګرانو زده کوونکو، راځو اوس د کسر ډولونو ته. کسر چې دی په عموما ګرانو زده کوونکو په دوه ډوله دی. یو چې دی عام کسر دی، او بل چې دی اشعار کسر دی. چې عام کسر ګرانو زده کوونکو هغه کسر ته وایي چې د هغه مخرج لس یا د لسو طاقتونه نه وي. مثلا لس، سل، زر، لس زره، دغه چې دی لس یا د لسو طاقتونه نه وي، هغه کسر ته موږ چې دی عام کسر وایي. او اشعار کسر هغه کسر ته وایي چې د هغه مخرج چې دی لس یا د لسو طاقتونه وي. مثلا لس وي، سل وي، زر وي، لس زره وي، دغه ټول چې دی د لس شری طاقتونه دي. راځو چې څنګه چې دی موږ اشعار کسر موضوع وروسته دی، او زموږ موضوع چې دی په عام کسر کې شروع کېږي. راځو د عام کسر ډولونو ته. ګرانو زده کوونکو، چې دی عام کسر چې دی خپله څلور قسمه دی، چې واقع عام کسر دی، غیر واقع ده، واجب کسر دی، او واحد کسر دی. اول راځو واقع کسر ته. واقع کسر هغه کسر دی چې د هغه صورت د مخرج څخه کوچنی وي. صورت یې د مخرج څخه کوچنی وي، یا موږ وایو چې مخرج د صورت څخه لوی وي، یا مخرج د صورت څخه لوی وي، یا صورت د مخرج نه کوچنی وي. دواړه یو خبر دی. مثلا 3/4. اوس دا 3/4 ګورئ، صورت یې چې دی د مخرج نه کوچنی دی، یا هم داسې ویل چې مخرج یې د صورت څخه څه دی لوی دی. اوس دا څه دی؟ یو واقع کسر. ورپسې راځو غیر واقع کسر، چې دې ته ګرانو زده کوونکو غیر واجب کسر هم وایي. غیر واجب هم ورته وایي، او غیر واقع کسر هم ورته وایي. دواړه ورته وایي. غیر واقع کسر هغه کسر دی چې د هغه صورت د مخرج څخه څه دی لوی ده، صورت د مخرج څخه لوی. د واقع کسر برعکس ده، سرچپه ده. واقع کسر هم داسې ویل چې صورت د مخرج څخه کوچنی وي، دې کې چې دی صورت د مخرج څخه لوی وي. مثلا مثال 5/2. اوس دا چې شو یو غیر واقع کسر شو، مخرج یې ګورئ چې دی کوچنی دی د صورت نه. راځو درېیم برخې ته، چې درېیم ډول یې چې دی واجب کسر دی. ګرانو زده کوونکو، د یو کسر او صحیح عدد مجموعې ته چې دی موږ واجب کسر وایو. د یو کسر او صحیح عدد مجموعې ته چې دی یو واجب کسر وایي. مثلا 3/2. اوس دا چې دی یو واجب کسر شو، چې دغه 3 چې دی پکې صحیح عدد، او دغه 1/2 پکې څه دی؟ کسري عدد دی. نو د دې دواړو مجموعې ته څه وایي؟ یو واجب کسر وایي، چې داسې لوستل کېږي چې 3/1/2. 3/1/2 لوستل کېږي. راځو اخرنی ډول ته، چې واحد کسر دی. واحد چې څوم نوم نه واحد چې دی خپله یو ته وایي، نو هغه کسر ته وایي چې صورت او مخرج سره یو شان.
هغه کسر چې صورت او مخرج سره یو شان وي موږ هغې کسر ته وایو واحد کسر سره او دا مساوي ده د یو سره. مثلا 3 پر 3 د دا صورت او مخرج دواړه سره مساوي ده، دا یو واحد کسر ده مساوي ده د څه سره یو سره. که چېرې 3 په 3 تقسیم کړو بیا ته هماغه یو کېږي. نو ځکه دې ته چې دی وایي واحد کسر. واحد کسر هغه کسر ده چې صورت او مخرج دواړه سره څه وي مساوي وي. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځې درس تر څو چې بیا بل درس پورې چې دی زه ستاسو په چوپړ کې ځم ښه وخت تاسو ته غواړم. بیا هم که چېرې زموږ زوړ درسونه هم تعقیب کړي دي زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ ویې ګورئ او که څه مشکل تاسو ته پیدا کېږي نو مشکل هم چې دی زموږ سره چې دی په همدې ویډیو لاندې کمنټ کړئ انشاءالله موږ ستاسو مشکل حلوو تر څو چې بیا ستاسو په چوپړ کې ښه وخت تاسو ته غواړم. خدای پامان. د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمپ ټیک سبسکرایب کړئ.